اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قدرې د خطبې څخه وروسته او د مصنف د پیژندلو څخه وروسته اوس په مقصد باندې شروع کوو. کتاب الطهارة، کتاب ثابت دی په بیان کې د پاکی. الاصل دلیل فی وجوب په واجبېدو کې طهارت د پاکی. قوله تعالی، دا قول د الله جل جلاله دی. یا ایها الذین، ای هغه کسانو، آمنو چې تاسې ایمان لرئ، مؤمنان یاست. اذا هغه وخت قمتم چې تاسې ولاړ سئ الی الصلاة والمانځه ته، فاغسلوا پرېمنځئ وجوهکم مخان خپل، و ایدیکم او لاسونه خپل، الی المرافق بیا در څنګلو پورې، وامسحوا او مسح کوئ برؤوسکم پر سرو خپلو، و ارجلکم او پښې مینځئ الی الکعبین در بجلکو پورې. دا دلیل په فرض کېدو کې د اوداسه دی چې اودس په کم آیات باندې فرض دی، هغه دغه آیات دی. په دې کې الله جل جلاله وایي فاغسلوا، تاسې پرېمنځئ وجوهکم مخان خپل. د مخ پرېمنځل د بیشتانو د شنه کېدو سه د سر د خوا بیا در زنه لاندې د یوه غوږه سه در بله غوږه پورې، دغه پرېمنځل د مخ دا فرض دی. و ایدیکم او د لاسو پرېمنځل فرض دی. د لاسو پرېمنځل در څنګلو پورې، دا څنګلې ورسره دغه پرېمنځل فرض دی. وامسحوا او مسح کوئ برؤوسکم پر سرو خپلو، پر سر باندې مسح کول څلورمه حصه د سر. دا سر چې دی دا څلور حصې دی. یوه حصه د مخ حصه ده، یوه یو طرف دی، یوه بل طرف دی، یوه د شا حصه ده. دا یوه حصه د مخ حصه باندې مسح کول دا فرض دی. و ارجلکم او پښې پرېمنځل الی الکعبین بیا در بجلکو پورې، دا فرض دی. د پښو پرېمنځل سره د بجلکو دا فرض دی. ګوره په دې باندې شیعګان دا دلیل نیسي. شیعګان وایي وامسحوا، تاسې مسح کوئ برؤوسکم پر سرو خپلو، و د هغه رقم مسح کوئ ارجلکم پر پښو خپلو. دوی چې دی دغه د پښو پرېمنځل دا نه مني، پر دې باندې دوی مسح کوي. په دې باندې بیا هغه کسان پوهېږي چې دوی د صرف او د نحوي سره تعلق لري، نو الی الکعبین بیا در بجلکو پورې مخ پرېمنځئ، لاسونه پرېمنځئ، پښې پرېمنځئ او مسح وکئ پر سرو باندې څلورمه حصه. اوس مصنف رحمت الله علیه هم پر دې باندې بیان کوي. ففرض الطهارة، فرض د پاکی چې دی، یعنی فرض د اوداسه چې دی، غسل پرېمنځل دی، الاعضاء ثلاثه، د درو اندامو، درې اندامونه پرېمنځل دا فرض دی. ګوره د مخ پرېمنځل دا یو اندام، د لاسو پرېمنځل دا دوم اندام، د پښو پرېمنځل دا دریم اندام، دا درو اندامو پرېمنځل فرض دی. و مسح او بله مسح د رأس، د سر، د سر مسح بیا چې ده دا بیا هم فرض ده، دا څلور فرض. والمرفقان، څنګلې، والکعبان او بجلکې، دا څنګلې د لاسو او بجلکې د پښو، دا چې بیا دي یدخلانې داخلیږي په فرضو کې. ګوره دا هم په فرضو کې داخلي دي. که یو سړی لاسونه پرېمنځي څنګلې نه ورسره پرېمنځي، دا فرض یې نسو ادا. یو سړی پښې پرېمنځي بجلکې نه ورسره پرېمنځي، دا فرض یې نسو ادا، نو دا به هم کې داخله یې بیا نو فرض ادا سو. فی فرض، په فرضو کې الغسل د پرېمنځلو، عندنا دا په نزد زموږ، دا زموږ پر مذهب باندې دا رقم کېږي. و عند زفر رحمت الله علیه، په نزد د امام زفر رحمت الله، دا بیا د فقه یو غټ عالم دی، دا بیا وایي لا یدخلانی، نه داخلیږي دغه بجلکې او دغه څنګلې په فرضو کې، دا دی وای نه داخلیږي. امام زفر صاحب وای دا لاسونه، دا څنګلې چې دی په لاسو کې نه داخلیږي او بجلکې په پښو کې نه داخلیږي. که پښې پرېمنځي بجلکې نه پرېمنځي، دی وای پروا نه کوي. خو زموږ مذهب دا دی چې لاسونه مینځي، څنګلې به ورسره وي، پښې مینځي، بجلکې به ورسره وي، دا فرض ادا سو. که دا نه کوي ورسره بیا فرض نه ادا کېږي. والمفروض او فرض چې دی په مسح، په مسح کې رأس د سر، مقدار او اندازه ده ناصیتی، د ناصیه. ناصیه چې ده دغه د مخ حصې ته ویل کېږي، در کلګي پورې دغه حصه ته ناصیه ویل کېږي. د ناصیه اندازه چې ده دغه د سر مسح فرض ده. و هو دا چې دی ربع الرأس، څلورمه د سر ده. دا ناصیه د سر څلورمه حصه کېږي. ما یو پلا بل درته ویل چې سر څلور حصې کېږي. یو دا د مخ حصه ده چې ناصیه ورته وایي، یو د شا حصه ده، یو طرف دی، یو بل طرف دی. دا څلور حصې سر دی، نو دا ناصیه حصه چې ده چې دا مسح وکړي بس فرض ادا سو.
وهو دا چې د ربع الرأس څلرمه حصه د سر ده لما روي چې روایت سوی دی المغیرة بن شعبه د مغیره بن شعبه څخه هغه څه وایي ان نبی صلی الله علیه وسلم و نبی علیه الصلاة والسلام اتارالی صباطته و کنډوالته و خرابګاته قوم د قوم فبال استراحت وکي فبال په معنا د بول دی نو د پیغمبر علی صلوات و سلام سره بول یادول دا به ادبی ده نو په معنا د استراحت یاد کا فبال استراحت وکي وتوزع او داسه تازه کی ومسح او مسح وکل علی الناسیه پر د ناسیه باندې چې د اتندیسه بیا در کلهږي پوری دی پر دا ځای باندې مسح وکه وخفیه او پر موضوع باندې مسح وکه ګوره موضوع یې په پښو پر هغه موضوع یې مسح وکه نو پر پښو باندې پیغمبر علی صلوات و سلام چې موضوع بنوي پر پښو باندې پیغمبر علی السلام مسح نه کړي وسننه او سنت دغه او داسه چې دی سنت د او داسه ګوره د او داسه فرض څلور سول د مخ پرېمنځل د لاسو پرېمنځل در څنګهلو پورې د سر مسح څلرمه حصه د پښو پرېمنځل در بجلکو پورې دغه چې دی دا د او داسه فرض دی او سنت د او داسه چې دی وسننه او سنت د او داسه غسل پرېمنځل دی الیدین د لاسو قبل ادخالهما د مخه د داخلېدو د لاسو الاناء ولوشته یو لوش څخه اوبره اخی بس اوله پلا بلاس پرېمنځي چې سړی د خوب راکښینی کما لکه چې قال ویل دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل دی نبی علیه السلام اذا هغه وخت استيقظ چې راکښینی را بیدار سي یو څوک احدکم یو د تیسه من منامه د خوبه فلا یغمسن د نور اچوي نه دی ورډوبي نه دی ورغټکي یده لاس فی الاناء پلوش کې چې دغه پلوش کې وبي په دا وبو باندې لاس چخ کې په دغه رقم دی نه کوي در څه وخت پورې حتی یغسلها در داسې وخت پورې چې پریمنځي د لاس ثلاثا دریواره فانه دی چې دی لا یدری نه دی خبر اين چیرې باتت شپه تیره کړې ده یده لاس ده دی په خپل لاس باندې نه دی خبر دی خو بیدو چې دا د لاس چیرې پروت و دا د لاس سره په ګرولې دي کې پښې په ګرولې دي کې نور بدن په ګرولې دي نو دته د خپل لاس اندازه نه ده یعنی دی نه دی په خبر په خپل لاس باندې نو لاس دی پریمنځي بیا دی اوبر واخې دا سنت طریقه ده وتسمية الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم دی وایي في ابتداء الوضوء په شروع کې دا وداسه چې او دا شروع کې بسم الله الرحمن الرحيم دا ویل دا سنت دی والسواك مسواک وهل مسواک استعمالول مسواک وهل دا سنت دی والمزمزه د خله پر منزل خله پر منزل دا سنت دی والاستنشاق د پز پر منزل دا سنت دی ومسح د اذنین د غوجو مسح کول دا سنت دی وتخلیل خلالول دی لحیتی د ژیرې خلالول دا رقم دی چې د دې مخ د خاصه ګوتی دی کې کاشکه د غاړې وخواته بیا د غاړې د خاصه ګوتی دی کې را کاشکه دا رقم په ژیره کې ګوتی کشول دې ته خلالول د ژیرې ویل کیږي والاصابع او د ګوتو خلالول دي د لاسو ګوتی دي دا یو لاس راواخي په دابل لاس کې دی کش کې دا ګوتی بیا د دابل لاس ته دی کش کې دا د لاسو ګوتی خلال سولې د پښو ګوتی بیا خلالول دا کښنه ګوت دی راواخي د دا ګوت په میانو کې دی کش کې دغه ته بیا د پښو د ګوت خلالول ویل کیږي دا خلالول چې دی دا بیا سنت دی تکرارول دی غسل دی پرمنزلو الى 3 بیا در درې واره پوری مخ درې واره پرمنزل خله درې واره پرمنزل پز درې واره پرمنزل لاسونه درې واره پرمنزل پښې درې واره پرمنزل دا سنت دی د سر مس درې واره نه کیږي هغه یو وار کیږي هغه یو وار کېدل دا نور اندامونه درې واره پرمنزل دا سنت دی ويستحب او مستحب دی للمتوضئ او دا سواله لره اندا ینوي چې نیت وکي طهارتي د پاکي دا او د تازه کوي د دې د پاره د نیت وکي چې په دې باندې ز پاکي حاصلوم واندا یستوعب کشیبه باسي جميع راسي ټول سر بالمسح په مسح سره او د ټول سر مسح کول ټول سر په مسح کې راوستل دا بیا مستحب کار دی ويترتب او ترتیب بکی الوضوء دا وداسه فيبدا شروع بکی بما بدا الله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی شروع کړی ده الله تعالی په قران کې څنګه وایي فاغسلوا پریمنزي وجوهکم مخان خپل و ايديکم او لاسونه خپل وامسحوا او مسح وکي بیا ورسته مخری پښې پریمنزي دغه رقم پر ترتیب باندې باوداس کوي دا مستحب دی بذکره په یادولو سره وبالمیامین او پراسته اندام سره الله تعالی چې څنګه ذکر کړی دی په آیات کې پر هغه ترتیب باندې باوداس تازه کوي وبالمیامین او پراسته اندام شروع کول اول براسته لاس مینځي اول براسته پښه پرې مینځي دغه چې دی دا مستحب کار دی
آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.